د ابو هریره رضی الله عنه په نوم کې اختلاف دی چې د خپل نوم څه دی، ډېر اختلاف دی پکې، خو مشهور قول دا دی په تقریب التهذیب کې شتي دغه شان اصحابه کې چې د ده نوم دی عبدالرحمن ابن صخر الدوسي رضی الله عنه. عبدالرحمن ابن صخر داسې هم ویلی کېږي عبدالله ابن عمر او نور پکې هم اقوال شتي، خو مشهور چې دی هغه عبدالرحمن ابن صخر دی، عبدالرحمن ابن صخر الدوسي رضی الله عنه. او دا زه یقین سره دا خبره کوم، یعنې ګمان نه دی زما چې ډېرو مسلمانانو ته د ابوهریره خپل نوم دا به نه معلوم، دا زه یقیني خبره کوم، دا نه چې زما ګمان دی داسې. ته ډېرو مسلمانانو نه تپوس کوې دا ابوهریره، ابوهریره ټول یې پېژني، اکثر یې پېژني، ځکه چې هلته د نوم بار بار ویلی کېږي او په بیانونو کې، په خطبو کې، په درسونو کې، په کتابونو کې، هلته د پیغمبر نه ډېر روایت را نقل کړي. خو تپوس ته وکوی د دې ابوهریره خپل نوم څه دی، نو ډېر هغه چې د ځان دعوې به هم د پوهې کوي چې زه پوهه یم، هغه ته به هم نه پته چې د ده نوم عبدالرحمن دی. لکه څنګه چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل نوم دا اکثرو مسلمانانو ته زه هم نه دی معلوم چې دغه پېژني ابوبکر الصدیق. اوس که ته چاته دا داسې وایي چې عبدالله ابن عثمان رضی الله عنهما دا د پیغمبرانو نه بعد غوره انسان دی، تاسو را په جګړه شي عبدالله ابن عثمان څوک دی؟ و د دې نه دی خبر چې عبدالله ابن عثمان دا څوک دی؟ د ابوبکر صدیق رضی الله عنه. د ابوبکر خپل نوم عبدالله دی، پلار یې مشهور دی په ابو قحافه باندې او د هغه نوم دی عثمان. نو دغه شان ابوهریره رضی الله عنه دا مسله ده، او دا دلالت کوي په دې باندې چې موږ د خپلو مشرانو د تاریخ نه او د دیندارۍ نه او د علم نه لرې یو، په دې دلالت کوي چې د انډیا د ډمانو نومونه دا ورته معلومي او د کرکټیانو تاریخ ورته ټول بنیادي معلومي چې د کوم ځای کې کرکټ یې زده کړی دی او دی په څه کې تکړه دی او کوم ایواډونه یې اخیستي دي او کوم ریکارډونه یې جوړ کړي، دا ټول به ورته معلومي. او دغه شان د دنیا په باره کې چې د تپوس وکړي نو دومره خبرې به شروع کړي ته به وایي دا د خبرو مشین دی، او چې به یې تپوس دي د هغه اسلافو په باره کې وکړي چې هغه د دین مشران دي نو په هغې کې به یې درته پته نه وي. نو چې یو سړی خپل مشر نه پېژني د دین مشر، نو د هغه په نقش قدم به څه روان شي؟ اوس یو سړی تا ته وایي چې زه د صحابه کرامو په نقش قدم ځم، او هغه پېژني نه چې صحابه کرام څوک دي، نو څه په نقش قدم به دا هغسې دروغو دعوه ده چې یو کار پېژنم نه او دعوې کوم چې زه یې کوم، نو دا خو هسې کمزورې خبره ده. ابوهریره رضی الله عنه مشهور صحابي دی. وګوره علم انسان د کم ځای نه کم ځای ته ورسوي. د دې علم د لاسه د ابوهریره رضی الله عنه تذکره هغه ژوندی ده او د قیامته پورې به ژوندی. داسې علمي مجلس نه وي، داسې بیان نه وي، داسې خطبه نه وي، داسې کتاب نه وي، داسې بحث مباحثه نه وي چې په هغې کې د ابوهریره رضی الله عنه نوم نه اخیستی کېږي. ابوهریره رضی الله عنه ګوره سمالدار هم نه، ښه غریب صحابي و. موږ څو درسونو کې د غربت قصې هم بیان کړي دي. انتهایی غریب صحابي و، انتهایی غریب، یو خو معمولي غریب، ښه غریب صحابي و. او د دې علم سره یې داسې ناشنا واسطه وه چې هغه غریب انسان د هغه تذکره رب العالمین ژوندی وساتله د علم د لاسه. که ابوهریره رضی الله عنه سره دا علم نه وی او د پیغمبر سره نه وی میلاو شوی او د نبوت دا کمې مسلې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ښوول شوي دي دا یې د پیغمبر نه نه وی زده کړی او دا نبوي حدیثونه یې نه وی یاد کړی او دا یې موږ ته نه وی رارسول. ابوهریره چا پېژندو؟ هېچ چا نه پېژندو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه که ابوبکر صدیق ته خو د دین د لاسه دی، عمر بن خطاب که عمر فاروق ته خو د دین د لاسه دی،
عثمان بن عفان چې عثمان غني دی مشهور دی خو دین د لاسه دی او بیا د ابو هریره او د نور صحابه کرام دغه شان که امام ابو حنیفه والی په څلور امامانو کې مشر امام که بیا بس امام مالک والی که امام شافعي که امام احمد بن حنبل که امام بخاري که امام مسلم هر یو دا علم چې لر کړه دین لر کوي څوک یې نه پېژني چې پېژني خو د دین د لاسه یې پېژني د دې دیندارۍ د لاسه یې پېژني دیندارۍ د لاسه به ته یو داسې سړی پېژني چې نه به ورسره ستا نسب د هغه سره یو وي نه به رشته وي نه به بل څه واسطه وي خو د دین د لاسه به ته یو پردی سړی به ستا ملګری شي او د هغه سره به ستا محبت وي د هغه سره به ستا راشه درشه نو دین کې ډېر لوی عزت پروت دی په علم کې ډېر لوی عزت پروت دی چې الله سبحانه وتعالی چاته نصیب کړي د دې انسان تذکره پاتې شي د ژوندی پاتې شي نو ابو هریره رضی الله عنه په هغه صحابه کرامو کې دی چې د ټولو نه زیات حدیثونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا در نقل کړي او کنیت یې دی ابو هریره مشهور دی په دې باندې او د دې وجه څه ده چې ده ته دا کنیت ویلی کېږي او یا دی مشهور دی په ابو هریره باندې نو امام ترمذي روایت راوړی عبدالله ابن رافع نه هغه وایي ما د ابو هریره نه یو پیر تپوس وکړو چې لما کنیت ابا هریره ته ولې لکه ابو هریره دا کنیت په تا باندې ولې ایښودی شوی د دې څه وجه ده نو ابو هریره رضی الله عنه ته دا وجه ذکر کړې ده كنت ارعى غنم اهلي ما به د خپل اهل دپاره د خپلو خلکو دپاره بیزې ګډې ساتلي فکانت لي هریره صغیره زما سره وړونده کې پیشو وه فكنت اضعها بالليل في شجره د شپې به ما هغه په ونه کې کېنوله فاذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها د ورځې به ما ځان سره بوتلم چې زه به چېرته تلم ګډې بیزې مې بو دا پیشو به ما سره تله فکنوني ابا هریره نو هغوی ما له کنیت کېښودو څه ابا هریره هریره پیشو ته وایي داسې م ویلی کېږي وایي دله دا کنیت چا ایښودی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو هغه داسې مضبوطه خبره نه ده ځکه چې د دې روایت نه داسې واضحه کېږي او ښه واضحه روایت دی چې دا نوم په ده باندې چا ایښودی دی د خپلوانو پې ایښودی هغه وایي فکنوني ابا هریره خپلوانو بیا ما ته دا کنیت کېښود مطلب د پیغمبر سره د میلاوېدو نه مخکې د ابو هریره و د پیغمبر سره د ملاقات نه مخکې د ابو هریره و نو د دې نه دا مسله واضحه کېږي چې دا خبره مضبوطه ده اگر که دا م ویلی کېږي چې ده ته د ابو هریره کنیت دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایښودی دی والله اعلم